یوشته سنت طریقه دا ده مخکې موږ ویل مسلمان سره مستحب ده چې کله یو کرت اندام میږي او کله دوه کرت او کله درې. دویم دا معنی چې بعضی اندامونه یو کرت میږي او بعضی دوه کرت میږي او بعضی درې کرت. طریقه عمل دا ده یو ورځ هر اندام درې کرت میږي، بل ورځ شو که چې یو کرت ټول میږي، بل ورځ شو که چې یو اندام دوه کرت میږي، یو کرت میږي او بل درې کرت. ترتیبا خو ان شاء الله پوه شوي تر څو پورې د محمد صلی الله علیه وسلم په دې درې وړ احادیث باندې عمل نشي. مخ د یو کرت میږي لاسونه دوه کرت میږي او کې درې کرت میږي. یو ورځ باندې درې کرت مخ او درې کرت لاسونه او درې کرت کې، بل ورځ باندې دوه کرت مخ او دوه کرت لاسونه او دوه کرت کې، درې ورځ یو کرت مخ یو کرت لاس او یو کرت قشند افقه. چې کومه طریقه باندې تعالی اسانتي په غو باندې عمل کولای شي. دویشتمه سنت طریقه دا ده ابو داود کې حدیث امام ترمذی باندې نقل کړی دی په صحیح سند باندې و اسباغ الوضوء کوم شی باندې چې تعالی محمد رسول الله امر کړی پاږي کې پوراواله وجدا وا چې ورځ د الله نبی د عملګری وکاته هغه چې لګي په وبو باندې وکړه کې او منځلې خود شلک سره معمولی غونډه چې پاتې شوې دي خنګرو مجلک او ګټه سره د الله نبی ویل شي برباد شي دي انسانان شاو داس کې او داسونه ته وچ پاتې شي. مخ منځي کلاس منځي کپکی منځي کوشش ودا کوي چې پوره طریقې سره ومنځي. پوره طریقه دا معنی چې د غټول اندامونه لاندې شي. دریشمه طریقه به کې دا ده امام ابو داود یو روایت نقل کړی دی چې خلاف د ګيري دا خو سنت طریقه ده، خو لیکن طریقه به دی چې انسان په لاس کې اوبره واخلي او د ځنې لاندې کې دغه نور څه به خلال وکي. خلال مستقل شو د اوبره اخستر مستقل. څلورشمه سنت طریقه به کې دا ده امام ترمذی نه صحیح روایت نقل کړی دی د او د څه کوم وګورو سبات شو او روزه نه نو اغه سکل پکار دی. یو روایت کې راځي علي سے بوچ شو د سنا کوم وبچ اضافه به غیر واقع سه وېس کړي او دا په شهر کې شو ولاړو به ملګرو ته ویلې وې زه دا خو غنم چې تاسو د محمد رسول الله او د سو خیمه چې هغه او د څنګه لري چې کله به او د سو کې نو به لک زره وب بدله پکې راواقع شي وب درې دوه کې نسلونه او د مبارک وب به خپل خپل راواچره بعد د نور سره به تیر کړي او د شریک له وکي دغه نور سره ولا په وبره خصل او به خپل کې اشوله چې دا سنت اوس اکثر انسانانو کې ورګ دی وشته دی نه. پنځشتمه سنت طریقه ده انسان چې کله د سر مسه کوي نو تقزینا صدغان چې دی ویل شي دا سره مسه کی لکه روایت کې راځي یو زنانه رسول الله ورته چې هغه کله او داس کوونه د خپل سره مسه کوي چې کوم مخ کی طرف له حکم رستا او به وګونه مو سره مسه کړو خو لیکن تقزیا مو سره د شي مسه کی او دا طرف مو سره د شي مسه کړي. په دې طریقه خو ان شاء الله پوه شوي د مخ کی طرف نه بلاسونه شروع کی سټ پوری دغه ځنه بیرته مخ را شي د وګونو مسم دا او به د بغل باندې چې کوم وکتري هغه باندې لاس راخل. ابو داود کې دا روایت د امام ترمذی صاحب د مشکات اول جلد 314 نمبر صفحه کې دا نقل کړی دی. شپږشتمه طریقه دا چې انسان د سترګو د کنجونه اون په مسه کی نبی صلی الله علیه وسلم عادت دا ابن ماجه کې دا قشن روایت دی. وېشتمه سنت طریقه به او داس کې دا ده چې انسان د حدنا او بریدنا په او داس کې وروان وړي یو باندې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه او داسې برکت دې پوښتنه کې اشاره رسول الله او داس نو درې کړه ورته خو دو به ورته ویل چې ګوره او داس پرې طریقه دی فمن زاد على هذا چا چې په دې باندې زیاتواله وکي د دریونه خبره اضافه کړه دې سړي ګناه وکړه تجاوز وکي او ظلم وکي. اگر کله درې په خوا کې ولې نه ناس اگر کله لختي دغه شنه باندې خوا کې ولې نه ناس نسائی ابن ماجه کې دا روایت راغلی دی. مسند احمد کې روایت ابو داود نقل کړی دی رسول الله فرمایي وې په دې امت کې برسه خلک راشي چې هغه کله دعاګانې کوي او د قشن او د سونه کې نو په دې کې ډېر زیاتواله کوي اندامونه د درونه زیات مینس. اته اجتماع طریقه دا چې انسان او داس کې بالمدا ورسه ان شاء الله دغه تشریح راشي چې دا څومره اندازه ده مد څومره ده او سع کیلو نیمه کیلو. حدیث عائشه کې راځي امام مسلم بخاری د دوه روایت نقل کړی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم به غسل کول په یو سواب باندې تر 5 مده پورې او داس په یو مد باندې کو د دې اندازه معلومه و چې مد سره ویل شي او سواد سره ویل شي او 5 څومره جوړیږي کیلو د یعنی ما کیلو اوبه. نه اجتماع سنت طریقه ده چې کله انسان د استنجا نور سره فارغيږي ځکه دم په داس کې ده د خپل لاس چپ دی په خاور باندې یا د قشم په دیوال باندې یا په دسمه باندې راکایي دا د سمخ کې امام بخاری روایت نقل کړی دی په روایت عبد الله بن عباس چې نبی صلی الله علیه وسلم خپل مبارک لاس پر دسمه باندې راخلو یا په دیوال باندې یا په خاور باندې
ځکه استنجا نه چې کله سړی فارغ شي او خپل لاس پر ازمکه باندې راکړي کومه بدبوی شي بده پرن خطر هغه به ختمي کی کم جراثیم میکروبونه وغیرہ. درشمه طریقه دا چې انسان کله او د سوګي نو دا به خپل اندامونه به وچی نه وجه دا تر څو پورې چې دا انسان بر بدن باندې پراتی او وچی ویني دا انسان له دعا غواړي چې رب دا سړی معاف کا. ولې بعض روایتو کې دا راغلي چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام له ټوټه یو د سپاک باندې جن پاک چې کله به هغه او د سوګي نو بعد دغه نه به په هغه باندې د خپل بدن مبارک وشولو کله ودا تر لکیږي په ورځ قیامت او کله چې داغه وچولو نو ظاهر دا معنی چې په وړي کې وچول په کار ندي او په شمه کې وچول شته. دویم قول دا چې دی وچول په کار ندي خو چې په کوم ځای کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام هغه رد کړی دا وی وچول په کار دی خو چې کوم ځای کې رسول الله هغه ټوټه رد کړه وجه دا چې هغه پوری څه خیرن خته و خو بنا پر هر تقدیر کله اندامونه وچوا او کله کله اندامونه مو وچوا دې د دوه حدیث باندې عمل نشي. یو درشم سنت طریقه دار امام دارمی روایت نقل کړی دی چې عبد الله ابن عمر هم دا عمل کو الوضو لكل صلاتين کسار نتا او دس وګه تر ماخصنه پورې ټول منځنه ور باندې کولای شي چې او دس مات نه ولیکن انس ابن مالک فرمایي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يتوضا لكل صلاه د محمد رسول الله عادت مبارک دا چې هغه د ارمانځ لپاره او دس کول په دې کې د انسان درجه او چې دغه ګناهونه ور باندې راځي او موږ تاسو هم دا پکار ده. دو درشمه سنت طریقه دا کله انسان ګوتمی اچولې وي نو مناسب دا چې دا کله او دس کوي او باغې باندې د الله نوم یا ذکر وکړي چې وي هغه باید بار کی ترتیبا ان شاء الله پوه شوي ذکر فعل کله شوی یا بل مسله کوشش دا وکړه چې دا ته لری کې او یا جیب کې واچو ځکه حدیث کې راځي سننو کې نقل لې نبی صلی الله علیه وسلم چې کله بیت الخلا راتلو ونزع هغه به وسله خاتمه د خپل ګوتمی ځکه باغې باندې لیکلو محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول له مناسب خدا او چوي لیکلې محمد دغه نور سره لیکلې رسول او رسول الله لیکن د رب العالمین د اکرام د وجنه د محمد نومي د لاندې ولیکو د رسول نومي به د پاسه کې او د الله نومي شرطه کې د ټول نبی د پاسه دا به سنت طریقه درې دشمه سنت طریقه دا چې انسان د روټین او د سوګي اگر که د لختینم جایز دی اگر که د بمبینم جایز دی لیکن چې ته په دې شی کې قرار لري چې الته لوټي دا به سنت طریقې وجه ده چې د الله نبی به د استنجا پر ځان له لوټه ابریق استعمالول او د قشان دي او د سفر ځان لا کته د لختینا یا د نهرنا یا د دریابنا یا د بمبین او د سوکي هیڅ ممانعت پکې نشته خو کوشش به دې کې دا چې انسان به کوم شي باندې او د سوکي لوټه باندې څلور درشم سنت طریقه ده چې انسان کله استنجا لکینی دا لوټه به دې کی طرف لګ دی ته به تور مثال بری کیفیت باندې راستي او استنجاله وسو غواړي چې استنجاو کې د خپل اندام پاکي لوټه بری په دې کی طرف باندې خودلی او دغه نه بروسه بری چپ طرف باندې وبتر واړوي دا به سنت طریقه ده کچا مخ کې خدا هم سو منعت نشه خو دې هم سو منعت نشه لیکن د محمد رسول الله خپل عمل دا دی چې انسان کلا او د سکینی نو دا باید لوټه په کوم جانب باندې کیدی دغه طرف باندې کیدی چې بری چپ طرف باندې وبر واړول شي. پنځه درشم سنت طریقه دا چې کله به ته او د سکینو دغه لوټه به چپ طرف لاګ د مسله باندې ان شاء الله دماغ خلاص شو. استنجا چې کله کوي سړی به لوټه په کی طرف باندې کیږي خو چې کله د انور شرندام کوي بینو به د لوټه په کوم جانب باندې کیږي چپ طرف باندې سړی دا کیږي لکه حدیث عائشه کې راځي امام مسلم هغه روایت نقل کړی دی وی نبی صلی الله علیه وسلم په دې کې لاس باندې اوپر واړه ولې به چپ لاس او به خپل فرج ومنځل دغه نه به ورسه به او د سوکي. شپږ درشمه سنت طریقه ده چې انسان به خپل لاس داخلي په دې روح کې ورسه دنه چې درې کړته ومنځي ځکه حدیث کې راغلی ثم ادخل يده في الاناء محمد رسول الله بده منزل نور سره خپل لاس مبارک را واخ شو دای په دې لوخي کور داخل کی بعض خلک دا بد غړو خو لیکن بد غړي مناسب نه دي د زموږ د نبی طریقه او عمل ور باندې پکار دی. سوال دلته دا وریديږي چې سړی په دې کې د لاس ور داخلي نو ولي وی وجه دا چې دلته به د ابو اسراف نه کیږي او چې کله سړی هم د شي بمبره خوشي کی دا مخ میځو دیګره کې خلال کې ډیرو بیلان رواني اسراف په اسلام کې نشته. ودرشمه سنت طریقه ده وکانه يتوضا جالسا سړی چې کله او دس کې بیت بناسته باندې وکی لیکن که سړی چرته په ولاړه باندې او دسو کې څه منعت به دي کې نه خو د محمد رسول الله د سیرت نه خبره معلومیږي چې هغه کله او دس کو په کومه طریقه به کولو ناس باندې اته درشمه سنت طریقه به دا چې انسان به مګل کوي مګل دلک څه مطلب وبدي په لاس باندې واچولې دغه نو څه د خپل لاس غل ورلو ټینګ ټینګ د خپل اندامونو سرول تر څو پورې دا بالکل دې کې ور داخل شي
لکه روایت باندې راځي روایت مستورد ابن شداد ورایت رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد رسول الله مې ولیدو چې کله به ودس کوو نو د خپل خبي په دې کچې ګوته باندې اومګلا ترمذی د قشان روایت را نقل کړی دی. نه درسم سنت طریقه به دا چې انسان او دسو کې باید بکور کې وکی ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم خپل عمل داو. رسول الله فرمایي چې خپل او دس بکور کې وکی دغه نور سبه یو کور له الله د کورونه لاړو چې الته فرض منځو کې نو دا کم قدم چې دا اخلي په دې باندې رب العالمین ورته یو ګناه ختمي او یو درجه اوچتای. په جمعات کې او دس چې وکی جایز دی لیکن سنت طریقه دا چې انسان او دس په کوم ځای کې وکی کور کې مسلم کې دا روایت دی. سلوختم سنت طریقه دا ده شریعت مطهره تعالی به تور مثال لا څنګه خودلې د کله کله دینه تیریګا ابو هريره سے بچکل او داس کو ام تر دی وګو پورې بلاس منسو چا ورته دا ولی وی رسول الله فرمایي چې په ورځ قیامت به خپل امتیان وګورم شاغه پیژنه په دې باندې مخونه او لاسونه به پړقېږي وې زه د الله څخه تر دې چې پوری من زما چې زما د الله په ورځ قیامت سخت پړقېږي او رسول الله مې وګوري. دلیل په دې چې موږ له شریعت اندازه خودلې څنګه او تا د ابو هريره د سنت د وجه نه دغه خبر ورواړه ولا ام تر دی وګي پوری ان شاء الله بده کې بس ممانعت نه دا به جایزي. ابو هريره سے ودا کار وکي مر تر دې پوری او دا کې ام تر دې سا پوری ومنځلا او به ویل چې هغه رایت رسول الله صلی الله علیه وسلم يتوضا محمد رسول الله مې دل چې هغه تر دې پوری کله او داس کو د اندامونه به منځل. یو څلوختمه طریقه دار چې کله انسان او د سوګي دغه نور سبداوي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك. معنی دا ده پاکی د تعالی یا الله ټول صفاتونه د کمال تعالی دي زګوي په دې کوم چې حقدار د بندګي بل هیڅ نشي چې واسطانه بخنه غواړم الله تعالی مې رجوع کړي. دي کې خبره یاد ساتي بعض خلک دی هغه سره اسمان په طرف باندې وګوري دا کوته به سوچته کې دا ګور چرته دین د اسلام کې راغلی نه ده. کچیر د نفس هغه قتل د عمر رضی الله عنه شامن منسوب کړي چې هغه پورته قتل علماء په هغه باندې کلام کړي نه پکې د اسمان په طرف باندې قتل شته او نه د اسمان په طرف باندې دا کوته اوچته ول شته. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې او داس وکي پورا او داس او به فارغ شو دا او داسنه او د شی ویلي سبحانك اللهم دا کوم چې اوس منګه دعا ویلي وې دل یو مهر ولګولې شي د عرش باندې کې خدای شي تر ورځې قیامت پورې بالکل پیدا ماتيږي نه. اته د عمل د الله په نسبت دومره قیمتي دي. دو څلوختم سنت طریقه به دا ده چې سړی دې شوی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله